او زه بار دا خبره چې کوم په دې کوم چې د علماو دا قدر په هر درس کې اکثر زه دې طرف ته اشاره کوم ځکه چې د دې زمانه د کم کې چې موږ یو دې کې د علماو قدر هغه کم شوی دی د دې میډیا د لاسه او د بعضو هغه مولیانو د لاسه چې نوم پرې د مولیانو پروت دی او کردار یې د قرآن او حدیث موافق نه دی، کردار د هغوی غلط دی. نو د هغې د لاسه د علماو قدر هغه کم شوی دی. د ډم به قدر کېږي، د بل ګناهګار فاحش او فسق او فجور د هغه به قدر وي، عالم نه جي، عالم قدر نشته. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او ځکه دې کې یو واقعه ده د هارون رشید ما ته ښکاري خلیفه چې کوم تېر شوی د هغه باره کې ده، یا د خلیفه منصور باره کې ده، الله اعلم، غالبا ما ته ښکاري هارون رشید باره کې چې هغه د خپلې ښځې له چې به کوم سامان راوړو خلیفه و باچا و، نو هغه شان سامان به د هغه وخت چې کوم مشر عالم و قاضي و په ملک کې د هغه ښځې له به هم راوړو. نو په دې سره د هغه ښځې کې به غیرت راغی چې یعنې زه د باچا د خلیفه ښځه یم او دا د عالم ښځه یم او دا یو شان یو، څه چې دې سره دی ما سره دی او څه چې ما سره دی هغه شان دې سره دی. نو یې خاوند ته یې ووایي، نو هغه ځان سره بهر ته بوتله په چکر باندې او هلته یو بیزه ولاړه وه چې د هغه بیزې بچی هم د هغه بیزې سره ولاړ چې هغه نر و. نو څه وخت بعد دغه بچی راغی په دې د خپلې مور چې کومه د کمې نه دی پیدا دی کومه بیزه چې ولاړه د هغې نه خپل شهوت پوره کوو. نو هغه خاوند ته یې وایي ته ماته دلته څه ښیې؟ وایي زه تاته دا ښیم که دا علما نه وی د الله توفیق نه بعض موږ به هم دا حال وکړم چې دا دی. خو دوی موږ ته دا خبرې ښوولي دي که چې دا زنانه په تا حرامه ده، دا حلاله ده، طریقه د عبادت دا ده، الله ته نږدې کېده دې ته وایي، جهنم نه لرې کېده داسې، جنت ته نږدې کېده دا دي، دا حلال دي، دا حرام دي، مه کوئ تباه به شئ، ویې کوئ چې کامیاب شئ. دا ټولې خبرې دوی ښوولي. نو د دوی په موږ باندې دا حق نه دی چې زه د ده دا قدر او عزت وکړم. هله هغه پوه شو د هغې هغه چې زړه کې څه و هغې د زړه نه ووت. د علماو په موږ باندې لوی احسانات دي، لوی احسانات دي. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د حق پرستو علماو او د خپلو علماو قدر او احترام